د خان شهید لیبري له طرفه مو سلامونه ومنئ. نن تاسو ته د بنګال د خلجي واکمنۍ په اړه لنډ معلومات درکوو. دا واکمني په 1204 کې رامنځته شوه چې ان تر 1231 پورې یې واکمني وکړله. خلجیان په بنګال کې لومړي مسلمانان پاچاهان وو. په بنګال کې د خلجي واکمنۍ بنسټ محمد بختیار خلجي کېښود چې د ګرمسیر افغانستان اوسېدونکی و او د غوري امپراتورۍ جنرال و. تر 1206 پورې بختیار خلجي د محمود غوري په بیعت کې و، خو په بنګال کې د یو خپلواک واکمن و. د ایوب خان خلجي په واکمنۍ کې بنګال ډېر پرمختګ وکړو. هغه د بنګال لومړی سمندري ځواک جوړ کړو. د سیلابونو ضد دفاعي سیستم یې رامنځته کړو او بنګال یې د سترو لارو سره ونښلولو. دا واکمنۍ پایتخت د شمالي بنګال په لخنوتي ښار کې و. د خلجیانو د بنګال واکمني د 1204 څخه تر 1231 پورې وه او آخر کار مملوکو ته تسلیم شول. د خلجیانو د بنګال واکمني تر 27 کالو پورې وغځېدله او شپږو پاچاهانو پاچاهي وکړله. د دې پاچاهۍ یا واکمنۍ بنسټګر محمد بختیار خلجي و چې د 1204 نه تر 1206 پورې واکمن و. دویم محمد شیران خلجي و چې د 1206 نه تر 1208 پورې واکمن و. دریم ایوز خلجي و چې د 1208 نه تر 1210 پورې واکمن و. څلورم علي مروان خلجي و چې د 1210 نه تر 1212 پورې واکمن و. ایوز خلجي بیا په 1212 کې واکمن شو چې د 1220 پورې یې پاچاهي وکړله او ډېرې سترې لاسته راوړنې یې لرلې. د ایوز نه وروسته دولت شاه خلجي د بنګال واکمن شولو چې د 1290 نه تر 1230 پورې پاچا و او په آخر کې بلکا خلجي راغی په 1231 کې. هم د ده په وخت کې د خلجیانو د بنګال واکمني نسکوره شوله او بنګال مملوکو لاندې کړلو.